السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای کې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې له خپلو تصویرانو څخه درکن ته ښایسته سټیکر جوړ کړئ، ګوره دوستانو دغه زما تصویر ولو ما دا سټیکران ځینې جوړ کړو. د هغه رقم که تاسو غواړئ چې له خپلو تصویرانو څخه درکن ته ښایسته سټیکر جوړ کړئ او هغه تاسو په واتساپ باندې د هغه رقم په مسنجر باندې هر ملګري ته ولېږئ. دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی شئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرته تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرته تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. نو کوم پرمیشن خپل تاسو څخه غواړي دوستانو ټوټل پرمیشن به تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. او دغه رقم دوستانو له به تاسو راسي لینګویج ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راځم په لینګویج کې په انګلیش باندې کلیک کوم. کله چې ګوره دوستانو تاسو په انګلیش باندې کلیک وکړئ نو دلته به دوستانو تاسو په ببل کیبورډ باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په ببل کیبورډ باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو تاسو راسي انګلیش ور وښایاست او تاسو به د نیکسټ په بټن باندې کلیک وکړئ. دغه اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې اکټیو شي او تاسو په موبایل کې به خلاص شي. کله چې ګوره دوستانو دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې خلاص شو دغه رقم زه راځم غواړم چې سټیکران جوړ کړم. نو دلته به دوستانو تاسو راسي دا کیبورډ ته. کله چې ګوره دوستانو تاسو کیبورډ ته راسي دلته به دوستانو تاسو راسي په سټیکرز بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټیکرز بټن باندې کلیک وکړئ کریټ یور سټیکر نو ګوره دوستانو دلته تاسو راسي په کریټ یور سټیکر باندې به کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په کریټ یور سټیکر باندې کلیک وکړئ دلته به دغه پرمیشن تاسو الاو کړئ او دغه رقم دوستانو دلته به تاسو راسي په پکچر باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو ګیلري ور وښایاست. کله چې دوستانو تاسو ګیلري ور وښایاست اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته له هر تصویر څخه سټیکر جوړ کړئ صرف به دوستانو تاسو هغه تصویر ور وښایاست. نو ګوره دوستانو زه راغلم دا تصویر مې ور وښوئ او دغه رقم دلته تاسو راسي په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو میل یا فیمیل ور وښایاست. نو دوستانو زه راځم میل ور ښیم. دغه رقم کله چې تاسو په میل باندې کلیک وکړئ کریټینګ یور ببل دلته به ګوره دوستانو اوس تاسو سټیکر تاسو ته جوړ کړي. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې ګوره دوستانو دغه جوړ شو دغه رقم پیس کې درته دلته تاسو ایډیټینګ کولی شئ او په هیر کې دوستانو تاسو ویښتانو ایډیټینګ کولی شئ. په اریزر کې هغه کوم حصه تاسو غواړئ چې میټاوي کړئ هغه دلته تاسو میټاولی شئ او په ایډ کې تاسو نور حصه هم سره ایډولی شئ. دغه رقم دوستانو تاسو په سیو نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سیو نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم تاسو ایکسپټ اینډ کنټینیو وي دلته به ګوره دوستانو هغه تاسو الاو کړئ او ټوټل پرمیشن به دلته تاسو الاو کړئ او دلته تاسو راسي په می بټن باندې به کلیک وکړئ او دلته به بیا دوستانو تاسو راسي په سټیکرز باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټیکرز باندې کلیک وکړئ دغه سټیکران دلته جوړ شو. اوس ګوره دوستانو دغه زما سټیکران دي له زما له تصویر څخه دا سټیکران جوړ شو. اوس که تاسو غواړئ چې دغه سټیکرز په واتساپ باندې په مسنجر باندې هر چاته ولېږئ. چې ګوره دوستانو هغه سټیکرز تاسو جوړ کړو دغه رقم بیا دلته دوستانو تاسو راسي په سټیکرز بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره دوستانو تاسو په سټیکرز بټن باندې کلیک وکړئ هغه ستاسو سټیکران به دلته جوړ شوي وي. نو ګوره دوستانو هغه ټوټل سټیکرز دلته راواړوي دلته یې راړوي صرف به دوستانو تاسو په هغه سټیکرز باندې کلیک وکړئ او هغه تاسو هر ملګري ته لیږلی شئ. نو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. که غواړئ چې له خپلو تصویرانو څخه دا رقم ته ښایسته ښایسته سټیکران جوړ کړئ دغه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ شوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو که کومه پوښتنه لرئ چې ویډیو ته مو ضرورت وي موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې یاد ساتئ. د خدای په امان.